بسم الله الرحمن الرحیم. د الکينونو پولې ميرايزيشن په دې پروسس کې په دې تعامل کې واړه مالیکولونه یعنی پولیمرایزیشن هغه پروسه ده، هغه کیمیاوي تعامل دی چې په هغې کې واړه مالیکولونه یوځای کیږي او یو لوی مالیکول جوړوي. صحیح ده؟ یعنی واړه مالیکولونه ډېر کوچني مالیکولونه دا یوځای کیږي. صحیح ده؟ او موږ سره یو لوی مالیکول جوړوي چې د کوچني مالیکولونو ته موږ مانومیر یا مانومر ورته یو. چې ورته وایو مانومیر انګلیسي کې ورته یو مانومر او مانومر مطلب نه دی یوه برخې په نوم دی. مانو مطلب یوه او مر مطلب برخه، یوه برخه. او پولیمر مطلب نه دی ډېرې برخې. صحیح ده؟ پولیمر مطلب څه دی؟ ډېرې برخې. نو پولیمرایزیشن کې کوچني مالیکولونه دا یوځای کیږي، جمعي تعامل ترسره کوي او په نتیجه کې یو لوی مالیکول جوړیږي چې دغه تعامل ته موږ پولیمرایزیشن یو او لوی مالیکول ته موږ پولیمیر یو. لوی مالیکول ته موږ څه یو؟ پولیمیر. پولی ډېر ته وایي او مر برخو ته پولیمیر. او د تعامل ته موږ یا د پدیدې ته موږ پولیمرایزیشن یو. چې ورته یو پولیمرایزیشن. او دا موږ سره کوم تعامل دی؟ لکه دا موږ سره جمعي تعامل دی. مثال په توګه که موږ ایتلین واخلو، ان مالیکولونه ایتلین واخلو CH2 دا موږ واخلو، ډېر مالیکولونه د ایتلین واخلو، د ایتایلین یا ایتلین. صحیح ده؟ او د دې موږ پولیمرایزیشن وکړو. نو موږ سره به جوړ شي CH2 دا به جوړ شي او دې ته موږ پولی ایتلین یو، ځکه څو ایتلین یو ځای شوي دي، ډېر ایتلین یو ځای شوي دي، دې وجې ته موږ څه یو پولی ایتلین د نوم شو. پولی ایتلین. دا موږ داسې ځینې وخت کې لیکو چې یعنې داسې لیکلی شم چې C دلته هم هایدروجن دا پولی ایتلین شو. او که موږ پروپایلین سره دا تعامل ترسره کړی، پروپایلین سره CH3 او CH دوګونې اړیکه د CH2 سره دې سره موږ ترسره کړی او دا هم پولیمرایزیشن شو. دې تعامل ته موږ پولیمرایزیشن یو. صحیح ده؟ نو موږ سره به راشي C یو ګونې اړیکه د CH2 سره او دلته H هم دی د هایدروجن سره او یو CH3 به د بار وځي، ځکه د هغه اړیکو جمع کېدل دا د دوګونې اړیکې په واسطه کېږي. نو دا پروپایلین شو. پولی پروپایلین شو. نو د دې مانومر چې دی هغه پروپایلین دی. مانومر چې دی پروپایلین دی. دا لکه زه داسې هم لیکلی شم چې CH دوګونې اړیکه CH2 سره
او CH3 دلته ولیکم صحیح ده 1 پروپین شو یا پروپین شو دې چې پولیمرایزیشن وکم نو CH2 دلته بل کاربن نخلی دلته بل کاربن او دلته به CH3 یا CH3 کې بره لیکم او لاندې دا پروا ونه کړي دلته به CH3 ولیکم دا پروپایلین شو پولی پروپایلین په نوم شو دا موږ سره او دې ته موږ پولی ایتین میو پولی ایتایلین ایتلین سره چې ریاکشن دې ته پولی ایتین هم ویل کېږي پولی ایتین او که موږ سره داسې چې CH درې اړیکه د CH سره او دې سره زه د ACL ریاکشن کوم هلکانو نو دې نه به راشي CH2 او CH2 وبخښئ CH3 CH2 CHCl بشي وبخښئ لکه بیا ولیکم نو ما سره به راشي CH2 دوګونې اړیکه د CH کلورین سره او دا موږ سره چې کوم دی د دې پولیمرایزیشن وکړم CH2 دوګونې اړیکه د CHCl سره چې دا وینایل کلوراید دی وینایل کلوراید دی او د دې ریاکشن زه وکړم پولیمرایزیشن وکړم او په دې کې هلکانو یو شی یاد ولرئ چې پولیمرایزیشن کې فشار ته ضرورت وي صحیح ده همداسې نه کېږي نو زیات فشار ته اړتیا وي د پولیمرایزیشن دپاره صحیح ده نو موږ سره وینایل کلوراید دی او که د دې زه پولیمرایزیشن وکړم نو ما سره به راشي CH2 CHCl CH2 CHCl او دا ان مالیکیول سی او دا هم ان مالیکیول وینایل کلوراید نو ما ته به راکړي پولی وینایل کلوراید دا یو پلستک غوندې دی پولی وینایل کلوراید چې دې ته موږ PVC هلکانو PVC پولی وینایل کلوراید نو پولی پروپایلین دا یو پلستک دی PVC چې دا موږ سره یو پلستک دی اوکې نو په موږ دپاره دا ریاکشن چې موږ کیتلایز کوو نو موږ کیتلیست په توګه استفاده کوو دا تعاملات چې موږ کیتلایز کوو نو د کیتلیست په توګه موږ استفاده کوو د HF نه H2SO4 نه یا که دا نه مثلا نو د عضوي پراکسایډونو نه موږ استفاده کوو عضوي پراکسایډونو نه موږ استفاده کوو صحیح ده او دې دپاره لوړه تودوخه درجه همدارنګې فشار لوړ فشار دې ته اړتیا وي دې تعاملات ترسره کولو دپاره لوړه تودوخه درجه همدارنګې لوړ فشار ته څه شی موږ سره اړتیا وي